بیا یو ظالمان رزلان بیا داسې نور دغه رقم د دغه غوندې روژوري خلک ورته ناست دي بیا دغه خنزیر و دغه مرتد و زندیق دفاع کوي. حتی زوی مې ولیدی پر د ویډیو ښکاره سو ځان ته ملا وایي ځان ته د کراچي د مدرسو فارغه وایي خو خنزیر دا نه کوي چې د خپل پلار مې کفر وکړي زندیق سو کافر سو مرتد سو دغه پلار وولمه. ما نن خلکو ته ویل تاسو خبر سول از پرون دلته په دا کوټه کې زموږ تاسو دلته نږدې یو پښتون بدبخته یو زندیق یو مرتد یو کافر چې ظاهرا ژر لري ظاهرا پښتو وایي رنګ یې مسلمانۍ جوړ کړی دی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ښکنځل وکړل علی اعلان ویډیو وکړ او د حبیب علیه السلام ګستاخي وکړله داسې یو سپک الفاظ یې وویل الله جل جلاله دی هغه د ابو جهل به تر دوزخ دغه ظالم د ملګرو ته ورنصیب کړي چې د ټول دنیا د مسلمانانو زړونه یې ورودربل بغیر له قسمه یې راسره ومني د الله په ذات دې مې قسم یې مسجد کې ولاړ یم که مې د شپې یو ساعت قرار کړي چې وا مې اورېدل ماښام داسې بې قراره یې کړم در سهاره پورې په دې سوچ کې وم چې د دې ظالمه سره به څه معامله کړم که زه هلته وایي د ځانه سره مې دا قصد کړی و سړی چې هره قرباني و هغه به مې ورکولی خو دا ظالم به مې نه وی پرېږدي اوس خو دلته یم حکومت یوړي اوس به څه چم کوم په دې سوچ کې وم چې سهار د الله تعالی یو د حبیب علیه السلام یو حقیقي عاشق یو محب د رسول الله صلی الله علیه وسلم یقیني امتی یو مسلمان یو غازی چې د پاکستان په حکومت کې داخل پولیس والا دی د نر بچی را ولاړ سو په هغه جیل کې هغه مرتد کافر مردار کې ویشتي ټک ټک الحمدلله موږ راضي الله سره راضي سي اله العالمین دې در قیامت پورې د عاشقان د حبیب علیه السلام نه ورکړي پلار ته دې سلامي د دې کورنۍ ته دې سلامي د دې مور پلار ته دې سلامي د دې وشناختو ته دې سلامي د ایمان ته دې سلامي پر زرو هغه ژرورو کافرانو باندې چې ژره لري خو عقیده د دغسې کافر وي لکه دغه مرتد زندیق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اهانت یې وکړي ګستاخي یې وکړله پر داسې زرو پر لکو انسانانو دي د دغسې یو محب و مخلص چې ظاهرا یې ژر هم خریلې ده په پولیسو کې هم دی عسکر هم دی د دغه د چوټو د ګرز بلا دي پر دغسې لکو انسانانو وګرځي او هغه انسانان چې الله تعالی په اور د جهنم ورسره وسوځي د دغه مرتد کافر سره چې دا خو یې خوایې کول دا خو یو کافر و د کفر کار یې وکړي زندیق و زموږ علما لیکي که چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وریښته اهانت وکړي کافر دی که چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په یو صفاتو د صفتو کې یو صفت ته په سپکه وکتل په هغه کفر کافر دی چې در قیامته پورې بیا یې توبه نه قبلیږي په دې کفر څخه نه خلاصیږي اکثر علما پر دا تللي دي دا داسې کافر دی چې توبه یې بیا نه قبلیږي قاضي ثناء الله پانیپتي رحمه الله دغه مسئله لیکي تفسیر مزري کې چې دې توبه بیا نه ده قبوله بیا یو ظالمان رزلان بیا داسې نور دغه رقم د دغه غوندې روژوري خلک ورته ناست دي بیا دغه خنزیر و دغه مرتد و زندیق دفاع کوي حتی زوی مې ولیدی پر د ویډیو ښکاره سو ځان ته ملا وایي ځان ته د کراچي د مدرسو فارغه وایي خو خنزیر دا نه کوي چې د خپل پلار مې کفر وکړي زندیق سو کافر سو مرتد سو دغه پلار وولمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم علما ناست په اصحاب مبارکو کې داسې صحابه مبارکان و چې د خپل پلار تېرېدله پلار یې وژي خو د حبیب علیه السلام در نامه پورې وجلی دی یو صحابي مبارک خپل مور ورته ووژله نبي علیه السلام ته ښکنځل کوله دی ورلی خپله مور یې مړه کړله ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکنځل کوي حبیب علیه السلام نور ته ویله خو د دې ایمان تقاضا وه در مور در پلارو در قریبانو در ټولې دنیا به نبي علیه السلام درته قریب بیا ستا ایمان در هغه ساته د ایمان نه ایمان کېدل ته څنګه زوی ته څنګه ملا یې بس دا جیلي دیوبندیانو وابیانو پنجپیریانو غول دي دغه بې ادبي معاف ته دا مسجد تر مخه د دغو څه نه د هغه شام پیدا کېږي هغه چا چې غذا وکړل هغه د تصوف د کور سړی دی 2018 کې د نن څخه 6 کاله مخکې د حضرت نانا صاحب مبارک په زیارت کې عکس اخیستی دی پر دې میډیا باندې اوس ګرځي دا غازی د پهلوان او پر خپل عکس سره هغه وخت دا لیکلی دی که چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړل زه به یې سر ورپرې کوم نن د نر زوی هغه کار وکړي زه خو وایم چې د دغسې خلکو دفاع در مشرق او در مغرب پر مسلمانانو فرض ده
د دې پر ځای باندې چې حکومت یې لاسو ته هتکړۍ وراچي باید چې د دې پر سر باندې ګلان وورېږي او دا د خلکو په مابینځ کې په یو غټ میډال باندې ونازول شي او هغه مرتد زندیق او فاتحې ته چې څوک ورلي هغه به راوژنې د هغه وعدرې ته چې څوک ورځي هغه به ورسره وژنې ځکه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی ولاړې پر کفر باندې ولاړې دوزخ ته ولوېدي دا د الله د حبیب علیه السلام د رښتیاګو دوستي دا ولاړې پر محبت او پر عشق باندې اصلي خبرې ته راتللم مال ایمان د محبت نوم دی ایمان د اخلاص نوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې نوم دی ایمان به زړه ته لوېږي ایمان خالص په دا باندې نه دی چې سړی وایي ما ژر ودرلودل نو خو دا سړی ژر درلودل یعنې کفر یې وکړي ها در ایمان وروسته ژره ښه شی ده لنګوټه ښه شی ده دا نه معنا چې دا مه کوه خو اصل شی دغه دی چې د حبیب علیه السلام محبت معیار د دینداري د نبي علیه السلام سره به دې محبت یې ګوري مسلمان اصلي معیار د دینداري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې محبت ساتي که د یو سړي په زړه کې د نبي علیه السلام مینه نه وه دا نه دی مسلمان که هر څونه قدر د دین کارونه کوي مسلمانی نسته مسلمانی د الله تعالی په قرآن کې پر دې باندې فرض کړی ده قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ای مؤمنه الله تعالی به کتر اشتاګوز ما سره محبت کړلې او تاسو خدای محبت غواړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کوي بیا الله تعالی سره راضي کیږي که نبی علیه السلام محبت په فضل کې نه د خدای رضا نشته نو خلاصې د خبر ترازم د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت یو داري درود شریف باندې وایست